السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءالله نن به سوره یوسف آیت نمبر 9 او اویایم وایو 69 او 70 انشاءالله. الله تعالی دی وینا، الله دی قرآن کریم د اوریدو، قرآن کریم باندې پوها، بیا دی الله تعالی موږ تاسو ټول ته عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین. یوسف علی السلام رونه چې په خار کې ننوتل، څنګه چې ورته پلار حکم کړو، نو پلار د دینه تکلیف د الله په مقابله کې لري کول نه شو. خدای او حاجت د یعقوب علی السلام په زړه کې، او یعقوب علی السلام د علم ولو هغه علم چې الله ور کړو، لیکن ډیر خلک پوهیږي نه. دا ورونه لاړل خار کې ننوتل، او اوس یوسف علی السلام دربار ته ورسېدل. یوسف علی السلام دربار ته ورسېدل، نو ولما او کله چې دخلوا دیننا وتل علی یوسف علی السلام په دربار باندې، دربار ته ورسېدل، یوسف علی السلام دربار ته وردن نشول. آوا نو ځای ورکړو الیه دتا، ان خپل ورور ته، اخاه خپل ورور ته، بنیامین کشر چې و، هغه ځان سره وروغتو، په تخت ځان سره نږدې کېنو او ورته وروغ غوندې غوږ کې وویلي. قال اولی یوسف علیہ السلام انی بشک زه چې یما انا زه اخوک ستا ورور یما، ستا هغه ورور چې تاسو نو ورک شوی په ورکوټوالي کې یوسف، زه هغه یما. خو دا خبره د نورو ورونو نه ورته پټه وکړله، او بیا ورته وویلي فلا تبتئس، ته غمجنېږه، غم مه کوه، بما په هغه څه کانو چې ودوی یعملون چې عمل یې کو، یعنې کوم چې د دې راویه وه تا سره، د هغې باندې پریشانه کېږه مه. اوس ته ما ته راورسېدې او ته بېغمه شه، زه ستا ورور یوسف یم. او ځان سره کېنو. نو چې کله دوی تلو تیاری وکړو، سامان یې ورته تیار کړو، نو دلته یوسف علیه السلام یو طریقه د الله تعالی په حکم باندې، اصل کې الله تعالی دې ته ډایرکټ حکم کولی شو چې داسې وکړه، خو دا خو انسانان وو، او د انسانانو دپاره د انسانانو روایاتو او د انسانانو د معاشرې کې چې کم طریقې وي، هغې مناسبت سره الله تعالی فیصلې کوي خپلې. نو الله تعالی یوسف علیه السلام ته طریقه وروښوده چې په دغې طریقې باندې ته د ورور خپل ځان سره ایثار کا. هغه طریقه څه وه؟ فلما بیا هر کله جهزهم چې تیار کړو د دوی بجهازهم سامان د دوی، د دوی سامان تیار شو، هغه اوښانو وری چې کوم هغه ورته برابر کړلی شول. نو جعله کې خدا السقایه، یوه پیاله، هغه پیاله چې د بادشاه هغه ناب پکې دو، سونې ولو یا د سونې اوبه ورکړې شوې وي، فی رحل اخیه، په سامان د خپل ورور کې. ثم بیا اذن، آواز کو مؤذن، یو آواز کوونکی، ایتها العیر، اے قافلې ولو، انکم بشک تاسو لسارقون، تاسو غلی یئ. خپله پیاله کې خدا، او بیا آواز کو چې تاسو غلا کړې ده. بیا وروسته سبا راځي انشاءالله، هغوی پوښتنه وکړه چې څه مو ورک کړي دي، د ویلې بادشاه پیاله ورکه شوې ده. بیا وروسته راځي، بیا تاسو پوهیږئ انشاءالله. ولما او کله چې دخلو دوی ننوتل علی یوسف، د یوسف علیه السلام باندې، یعنې دربار د یوسف علیه السلام ته، آوا ځای ورکړو الیه دته، اخاه خپل ورور، یعنې او ځای ورکړو خپل طرف ته، ورور د الیه خپل طرف ته، اخاه خپل ورور، یعنی یوسف علیه السلام خپل ورور ته ځای ورکړو، بنیامین چې و. قال اولی یوسف علیه السلام انی بشک زه انا امزه اخوک ستا ورور یما، هغه یوسف چې ورک کړی و تاسو. فلا تبتئس، ته غمجنېږه مه، بما په هغه څه کانو چې و دوی یعملون چې عملونه کول. فلما به هر کله جهزهم چې تیار کړو بجهازهم سامان د دوی، جعله نو کې خدا السقایه پیاله، فی رحل اخیه، په سامان د خپل ورور کې،
ثم بیا اذن आवाज़ کو مؤذن یو आवाज़ کوونکی ایتها العیر اے قافلې ولو انکم بشک تاسو لسارقون خامخ غلیای